د شوکېدلو ووته. ډاکټر نجیب الله په خپل سر افغانستان او د افغانستان حکومت 3 کاله وچلوه. بیا دې ته اعلان غاړې کښېښوله، دې ته اعلان وکړ چې زه استعفا وکړم. اوس نو تا چې الزام لګولی چې خارجي قوتونه راغلي هغه ووتل چې د چا حکومت دی هغه په خپله رضاکارانه وایي زه استعفا ورکوم. دلته بیا موږ چل وکړو، موږ معنا پاکستان. صحیح. پاکستان زموږ ملک دی، لیکن موږ دروغ نه وایو که په رښتیا خلک خفه کېږي. زنده باد. زه په خپله اوس ما سړی مړ دی، غلام اسحاق خان صدر ډاکټر نجیب الله د استعفا خبر راغی ټلویزیون باندې. تاریخ باندې یې دی، خو د پاکستان د روژې اوله ورځ وه. دی صدر و، ما ملاقات چې وغوښته کور یې ودان ملاقات ټایم یې راکړه ورغلم. ما یوه خبره ورته وکړه، ما غلام اسحاق خان ته پښتون یې، تجربه کار سړی یې، بیا د پاکستان صدر یې. ډاکټر نجیب الله د استعفې اعلان کړی دی، دا خطرناکه خبره ده. ډاکټر نجیب الله که استعفا ورکړي افغانستان کې انارکي جوړېږي، افغانستان به اور واخلي. تله زه د یو خواست کوم ته مهرباني وکړئ دغه ټرانسفر اف پاور کې کومک وکړئ چې ډاکټر نجیب الله خپل حکومت پرېږدي، مجاهدینو ته یې بولي کې چا چې ګټلې. په دې ډېر مجلس سره وکړي، خو دا انګریزي کې راته وایي چې دغه یې نه مني. څوک نه مني ورکړل، مجاهدین یې نه مني. ښه مجاهدین نه مني. دی مړ دی، ما ورته خندل، ما ورته مجاهدین او څه د لاس خلک دي. صحیح. خو انګریزي کې راته وایي چې he must step down. ما ورته ټیک ده step down، لیکن ورته لکه د شیشې ګلاس سم نو حال کې خلک راوغواړي، ګرجان به راشي، دی به د شیشې ګلاس حواله کړي چې کوم چا ته حواله کوئ. د افغانه کې ګلبدین صاحب غواړي، که برهانالدین رباني صاحب شهید محترم غواړي، که بل څوک. نو د مجلس سره وکړي، خو سره پوه نه شو. د دغه ځای نه لکه که تا کې ستا په ارادو کې خطرناک ارادې نه وي، ولې تاسو مو کلش کاوه ده؟ د نشیوان راغلی ډاکټر نجیب الله فوجونه پر ځای وو، افغانستان پر ځای وو، افغانستان ادارې پر ځای وو، ملټري اکاډمي پر ځای وو، جهازونه پر ځای وو، هوایي اډې پر ځای وو. تا ګټلې وه، بل بایللې وه. نو ته به ځې په ډېرو بهترین فاتح په انداز به ځې، هلته به دنیا را جمع کېږي. ډاکټر نجیب الله تا ته کردار حواله کوي، خپل افغانه دي هر څوک چې وزیر اعظم کوي. ډاکټر نجیب الله شی سبوټاج کړ، زما دا الزام دی، دا د دې خوا نه وشول. نن یې دا ده چې موږ هم هغوی کې ودرو، افغانستان یې هغوی کې ودرو. ډاکټر نجیب سره د دې خلکو بنیادي اختلاف څه و چې دومره غټ کاري کول چې پر افغانستان یې په زیاتره خلکو. ډاکټر نجیب خو چونکې د پارټۍ سره اختلاف و، هغه ته اقتدار نه پرېښو او هغه خپله تیار شو چې زه استعفا وکړم. نو خو تا ګټلې ده، ما اغلې ده. راست ښکاره خبره وه. بلکل د دې ځای نه ورغلل، بیا یې سره تقسیم کړل، بیا د شپږو میاشتو لپاره یو مشر کړ، بیا پنځه میاشتو لپاره بل مشر کړ، یو په یوه غره کې کېناسته، بل په بل غره کې کېناسته، اوږده اوږده میزایلونه یې ورکړه چې اته میله ویشتل کړي. د دې کابل کې ګولۍ ونیولې، د کابل ټول نظام یې ونړاوه، د کابل ټول افغانستان ښارونه یې ونړول. شپږ اووه کاله وینې تویې شوې. پر څه شي وینې تویې وې؟ تا ګټلې ده. نجیب الله زی اوس خپل فوجونه سنبال کړه. که د فوجو مشر نه دی په کار غل لري، که خپل ملګري کمانډر ان چیف ته، که د هوایي جهازو مشر نه دی په کار غل لري، که د خپل مولانا کمانډر ان چیف ته خپل کور کمانډران ودرو، خپل افغانستان د نوي سره ورغ جان ته کور ودان. په افغانستان کې خو چې دغه اړې ګډې وو، حالات ډېر خراب وو، خلک ډېر زیات د تباهۍ سره مخ وو. د پاکستان قوم پرست ګوندونو کوم چې پښتون سیاست کوي، تاسو یې عوامي نېشنل پارټۍ یا نور که داسې قوم پرست ناره لګوي، هغوی په دغه ټایم څه کردار ادا کول؟ تاسو ملاقاتونه کول د غلام اسحاق صاحب سره، نور مشرانو؟ زه نور پارټیانو هغه نه کوم، راځنې نه کوم. موږ په خپله د اولې ورځې صدا خبره بوګوته کړه چې پاکستان زیاتوب کوي، پاکستان افغانستان کې خانه جنګي جوړوي، پاکستان د افغانستان بیخ وباسي. سم ولاړ ټینکونه یې اره کړل، په کباړي کې خرڅ کړل، جهازونه یې اره کړل، په کباړي کې خرڅ کړل. شپږ کاله پس بیا د طالبانو په نامه بابر نصیر الله بابر د کوچ نه لښکر روان کړ. هغه سټوري ټول جهان ته معلومه ده. دا اوس جنګ روان دی، خبره دا ده. موږ د یو قام په حیثیت، د یو قام په صفت باید چې په دې خبره باندې سره جرګه شو، ځان سره پوه کړو، عقل سره شریک کړو چې آخر تر کومه به سره جنګېږو. 25 کاله دعوې د اسلام کوي خلک، مسلمانۍ دعوې کوي. د هر جنګ یو دغه شته، یو پای. دا زموږ د جنګ پای به وي که به نه وي؟ دغه مداخلت اوس هم روان دی. ته نه یې خبر؟ دا زه دې نه بعد بل سوال کوم. مداخلت بد کار دی. مضمون د پېښور په اخبار کې زرغون شاه نوی که څه نوی رسولي مضمون لیکلی دی، هم دا داستان یې بیان کړی دی. او خلک د امریکې دي، امریکې پیسې دي، او خلک وایي چې هلته مداخلت. یاره موږ پیسو والا خلک نه یو،
نه د ځان سپینول غواړم نه د تاریخ به دا ثابته کړي موږ دا خاوره د ځان بولو موږ پښتونخوا وطن د پښتانه بولو موږ دا پاکستان چونکې پاکستان پښتونخوا وطن د دې برخه ده که هغه د فاټا پښتانه دي که هغه د میاولي اټک پښتانه دي که د خیبر پښتونخوا دي که د کوټې دي مجموعي طور دا قوم دا وطن دا ملک موږ د پنجابي سرایکي سندي بلوچو پښتانه کور بولو دې کې چې کوم شی غلط روان وي موږ یې خامخا په ګوته کوو نو زرغون شاه لوی مضمون لیکلی دی چې خلک دا وایي چې مداخلت روان دی زرغون شاه خدای ته وګوره پیسې خو د انګریز سره ډېرې وې هر چا ته یې ورکولې موږ انګریز هم دا ویلي دي چې ورو ستا راتګ پښتونخوا وطن ته غلط دی ستا حکمراني موږ نه منو د هغې نه پس خو بل چا مارشاله حکومتونه راغلي دي ایوبي مارشاله راغلې ده بله راغلې ده دا ایسای بختوره دا هم لوی لوی بنډلان خلک ورته کوي که موږ پیسې اخیستلې دومره خلک د ایسای سره ګزاره کوي موږ هم کړې وه چېرته خبره دا ده پښتون افغانستان د افغانستان بچي دا زموږ خطه امن غواړي که نه غواړي موږ امن ولرو موږ وایي امن امن پر کوم شرط امن په هغه شرط بالکل راسئ سره کښېنو افغانستان به یو آزاد مستقل حکومت سټیټ وي په هغه کې به هېڅوک مداخلت نه کوي 15 صوبه د چا نه دا د ریمولا ما ته خپله وې موږ په ټلویزیون کې سره ناست وو ریمولا وایي چې بجټ جوړېده صوبه ریمولا نه مشاهد حسین ورور غلام ساق کنسل دا شپې دي چې بربادي جوړه کړه افغانستان کې خانجنګي روانه شوه ورته ویل چې ته بجټ کې افغانستان نه پر څه پیسې ایښتې ما دا شک شو چې یاره سړی خطا ورته ژبې خطا ورته بل شی یاد کړه ما ورته افغانستان ورته ومال څنګه ورته ویل چې افغانستان به د نن نه پس 15 صوبه مجبور د هغې لپاره بجټ کې پیسې کښېږدي اوس نو یو طرف ته ته وایي چې افغانانو کله چاته دغه نه دي تسلیم کړي ازادي بل طرف ته د انګریز ته نسو تسلیم روس ته نسو تسلیم فلاني ته نسو تسلیم بیا اوس دې ته باندې ته باندې بنګلادیشي جوړې استراتیژیک ډیپت خبرې خو کېدې صفحه ښکاره کېدې افغانستان 15 صوبه خبره ده امن لومړی شرط دا دی چې افغانستان به یو مستقل آزاد ریاست وي موږ پښتانه پاکستان نه ماتو تر اوسه پورې ما دا په ایمان سره موږ پښتانه افغانستان موږ وطن دی افغانستان موږ مشترک ملک وو بیخي تر اوسه پورې 1800 پورې 1800 پورې لومړی افغان سفیر سټوارټ فینسټن چې ټول هند یې قبضه کړ ټول د کعبې نه یې نیولې د مدینې پر ټول اسلام یې قبضه کړ ټول ایران یې قبضه کړ چې انګلیس ته راورسېده اباسین ته خیال یې وکړ چې یاره د افغانانو سره یو دغه پکار دی سم وروري پکار ده برابري په بریا باندې سفارتي تعلقات هغه سفیر خپل کاغذونه د سفارت په پېښور بالاحصار کې پیش کړل او باچا ته یو افغان باچا په بالاحصار کې ناست و موږ نه غواړو چې بېرته د امونې نیولې د اباسین نه پورې ټول افغانستان یوسي لیکن یو شرط دی خبره دا ده چې پاکستان کې به پښتون سیال صحیح پاکستان کې به د پښتانه مور د پښتانه پلار د پښتانه خور د پښتانه لور د پښتانه بچی هغه حق لري چې د بل بچی لري دا خو به هله کېږي چې پښتانه سره یو شي متفق شي که نه دا به هله کېږي چې که متفق دي غریبان خلک اتفاق خلک یو ګیله دا کوي چې ان پي شو که تاسو یاد دی چې دوی مشران خو دعوه کوي چې پښتنو ته یووالی پکار دی اتفاق پکار دی دوی په خپله یو نه کېږي د پښتونخوا نیشنل ډیموکریټک الینس په نوم باندې یو شی راجوړ شو هغه بیا ختم شو نن راته دا ووایي چې د هغې د ختمېدو یا د هغې د غیر فعال کېدو یا د هغې بالکل ختمېدو وجوهات څه ول څوک د هغې ذمې دار ول ايش بدي تغلب راشد دا هم د پښتنو سره تړلې شوي خبرې دي شو خبرو سره دي شو خبرو رايول شو خلي موږ د یو تاریخ خلک ټول جی موږ د یو تاریخ خلک صحیح موږ ټول سره جمع شو جی بلکې زه دا وایم چې پښتون د قومي تحریک هغه تاثر درلود چې د پاکستان ټول وړه قومونه سره راجمع کړل سندیان بنګالیان د پنجاب مترقي قوتونه آزاد پاکستان پارټي د میر سخاوت الدین د جی ایم سهیل او حیدر بخش جوتوي پارټیانې د سند د بنګال نه باشاني صاحب د کراچۍ محمود الله عثماني د بلوچو نه بزنجو صاحب او ګلخان نصیر سید عبدالکریم عثمان ګل دوی پارټي وه خان رشید عبدالصمد خان اڅکزی د کوټې ډویژن جنوبي پښتونخوا نه ورور پښتون بادشاه خان خدای خدمتګار دا ټول مشر جمع کړه په 1995 پارټي جوړ کړه دا لومړی د پاکستان جمهوریت د چپ لاس پارټي او نېشنل پارټي دا غیر منشور څه منشور یې دا و چې پاکستان به یو فدریشن
پاکستان کې به بلوچ پښتون د پنجابي د سندي د ژبو پر بنیاد د تاریخ پر بنیاد قومي صوبې جوړي یا د چترال نیولې تر سوي پورې به دا یوه صوبه په دې کې موږ وعده سره کړې وه په دې وعده کې بادشاه خان شامل دی په دې وعده کې بزنجو شامل وو په دې وعده کې ګل خان نصیر شهزاده کریم شامل وو په دې وعده کې سندیانو مشران شامل وو په دې کې محمود الله عثماني د برجتوی جیم سید باشري صاحب شامل وو دا زموږ وعده وه چې ولې موږ خلاف سټرګل کوو کوشش وکړو ولې نه ماتو او یو جمهوري پاکستان به تشکیلو او درګو غټه نقطه چې وه د پرمختګ الزامات دي چې دا د فلاني سره تړلي دي فلاني سره تړلي دي د هغې پارټۍ د منشور یوه نقطه دا وه چې د روس او امریکې په جګړه کې به موږ نان الاین کړو نو دا نه دي ویلي چې موږ به د روسیانو سره یو موږ د امریکې سره بل دا د دوو سرانانو جنګ دی په دې کې په کار چې موږ پاکستان غیر جانبدار وساتو شګر وشو په زرګونو کلوجې ونې څنګه جوړ څه چا جوړ دا ټاپک نه چړو صحیح او وګورئ بالکل ونې چا جوړ څنګه جوړ نه کېږي مقابله وشوه ونې مات څه پر دې بنیاد مات څه چې زړې صوبې به بحال کېږي زړې صوبې کې خیبر پښتونخوا وخت NWP نو دا صوبه باید چې بحال شوې وي پنجاب باید بحال شوی سند باید د نوې سره یوه نوې صوبه جوړه کړله د هغه وعدې خلاف چې موږ سره کړې وه صحیح نوې صوبه یې جوړه کړله پښتون او بلوچ سره ګډ کړي بلوچستان یې جوړ کړ په هغې دغه مات شو قومي تحریک هغه قومي تحریک باندې د هغې بعد موږ ټولو کوشش کړی دی دوی به زیات کړی موږ کم کړی دی پښتون جرګه جوړه شوله د پښتون جرګې نه بعد په